ډېر ژر به زه له دې ځایه ووځم او هیڅ کلی او ښار به پرې نږدم، مګر دا چې وننوځم به. المسيح الدجال ظهور. اوس د خندا وخت نه دی، موږ باید د خوراک د پیدا کولو لاره ولټوو. پلاره آیا زموږ لپاره څه پاتې دي؟ هو لري، مور دې درته نور خواړه تیاروي. زموږ خواړه ختم سوي دي او په پخلنځي کې راته هیڅ شی نه دی پاتې. یو وخت داسې و چې خواړه پیدا کېدل، خو اوس د خوړلو لپاره هیڅ هم نه پیدا کېږي. موږ پخوا هم دا خبره کوله او هغه څه چې را روان دي تر دې به هم بد وي. مقدار محدود دی، هر کس ته یوازې 2 ډوډۍ ورکول کیږي. ولې موږ لا ډیرو ته اړتیا لرو. ډوډۍ راکړه. هو ډوډۍ راکړه. ورو بیړه مه کوئ. سږکال د بارانونو کموالی بېساری دی. اړوند ادارې ډاډ ورکوي چې وضعیت به ښه سي. على أن تقدم أفضل الحلول.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای خلکو له هغه وخته چې الله تعالی د آدم علیه السلام اولاد پیدا کړی د ځمکې پر مخ د دجال له فتنې څخه لویه فتنه نه ده راغلې او الله تعالی هیڅ نبي نه دی رالیږلی مګر دا چې خپل امت یې د دجال له فتنې څخه ویرولی وي. شیخه آیا کولی سې موږ د دجال د راڅرګندېدو نښې بیان کړې؟ هو د هغه د راڅرګندېدو د نښو څخه د فتنو او ګناهونو خپرېدل د علماو کموالی او د خلکو له جنس څخه لرې کېدل دي. همدارنګه د هغه د راوتلو مخکې درې پرله پسې د وچکالي کلونه راځي او بله نښه د تبریا د جهیل وچېدل دي او د تمیم داري رضی الله عنه په حدیث کې راغلي دي. کله چې هغه او ملګري یې له دجال سره مخامخ سول هغه دجال چې لا هم په یوه ټاټوبي کې بندي دي دجال ترې وپوښتل ما ته د تبریا د جهیل په اړه خبر راکړي. موږ وویل د څه شي پوښتنه یې کوې؟ هغه وویل آیا لا هم اوبه پکښې شته؟ موږ وویل هو ډېرې اوبه پکښې دي. هغه وویل ژر به یې اوبه ختمې سي. که د اسرائیلو د اوبو د ادارې د معلوماتو له مخې وګورو نو له څو کلونو وچکالۍ وروسته د تبریا بحیرې تبریا د اوبو کچه د تورې کرښې بلیک لاین ته نږدې شوې ده. راځي چې د اسرائیلو لپاره د دې اوبو د سرچینې اهمیت ته یوه کتنه وکړو. د تبریه جهیل په فلسطین کې د خوږو اوبو تر ټولو لوی بحر دی. دا د جلیل او جولان ترمنځ موقعیت لري. د سمندر له سطحې څخه یې ژوروالی شاوخوا له 209 تر 215 متره پورې دی. دا د نړۍ له تر ټولو ټیټو خوږو اوبو لرونکو جهیلونو څخه شمیرل کېږي او د سیمې لپاره د خوږو اوبو یوه مهمه او حیاتي سرچینه ده. خلک به په دې سترې لوږې کې څنګه ژوند کوي؟ يعيش المؤمنون مؤمنان به هغه زمانه کې د الله تعالی په ذکر ژوند کوي. الله تعالی به هغوی ته د لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله او د الله د پاکۍ ذکر کوي او دغه ذکرونه به هغوی ته د خوراک او څښاک په څیر قوت او بسنه ورکوي. دجال ولې په قرآن کریم کې په څرګند نوم نه دی یاد شوی؟ ځکه چې صحیح نبوي احادیثو د هغه موضوع په بشپړ وضاحت سره بیان کړې ده او قرآن کریم یوازې اشاره ورته کړې ده. د دې حکمت دا دی چې قرآن کریم د پخوانیو مفسدونو یادونه کړې او د قیامت د نښو په توګه یې د دجال په اړه ضمني اشاره هم کړې ده. لکه د الله تعالی دا وینا هغه ورځ چې ستا د رب ځینې نښې راښکاره سي هغه ایمان به هیڅ چا ته ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی. په سورة انعام کې دې ته اشاره سوې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات د دجال د راوتلو دابة الارض د څرګندېدو او له لویدیځ څخه د لمر د راختو په معنا تفسیر کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې نښې دي چې کله راښکاره سي هغه چاته به ایمان ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی. لکه څنګه چې د تمیم داري رضی الله عنه په حدیث کې راغلي د دجال د راوتو درې مهمې نښې به وي: د تبریاد د بحر وچېدل، د زغر د چینې وچېدل چې بیت المقدس ته نږدې یوه سیمه ده، او د بیسان د کجورو د ونو د میوې بندېدل. درې کاله د لوږې او قحطۍ په حالت کې وم، لکه څنګه چې مې اټکل کاوه. کله به زما رب اجازه راکړي چې زه له دې ځایه ووځم، زه به صبر کوم. او بالاخره ما رب زه له دې 3 کلن بند څخه خلاص کړ.
او اوس د وتلو وخت را رسېدلی دی. اوس چې راووتم باید حرکت وکړم. يجب باید حرکت وکړم. اوس چې راووتم